السلام علیکم ورحمت الله ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو سره د سورته اخلاص یعنی قل هو الله احد د دې ټول سورت نه فائدې در شیر کوم چې ډیر زیات عجیب دي دې ویډیو کې چې تاسو کم عمل خودلی شي د سورته اخلاص کدا عمل چری تاسو شروع کو الله تعالی به تاسو ته دنیا کې هم فائدہ درکې او آخرت کې هم ان شاء الله فائدہ درکې ټیک تا ویډیو تر اخره پورې وګورئ ثواب په نیت باندې مخکې پهلا وکړئ کم کس چې سورت اخلاص دا اورس کې 200 پیرې وای خودس شردام په حالت کې ها بغیر اودا سبه نه وای نو ته به نه فائدې حاصلېږي فائدې سدي یو په ترتیب سره ووري ټول نه اولنې فائدہ وای کوم انسان چې اورس کې 200 ځل سورت اخلاص وای نو دته به 300 دروازې د رزق کولو شي بغیر مشقت به د رزق ملاويږي دیمه فائدہ الله تعالی په د باندې 300 دروازې د غضب بند کی څنګه د غضب دروازې پتا باندې دشمن حمله کی دا یو د غضب دروازه ده بیماری در باندې رااله دا بل د غضب دروازه ده پتا باندې مصیبت رالو دا بل د غضب دروازه ده دا سي دروازې په پتا باندې 300 الله تعالی بند کی درېمه فائدہ کم انسان چې سورته اخلاص یو ورځ 200 پیری ویلې نو دته به شپږ قرآن پاک او ختمونو ثواب ملاويږي څلورمه فائدہ الله تعالی وې د خپل علم نه علم ورکی پنځمه فائدہ وې په دې انسان باندې الله تعالی 300 دروازې د خپل رحمت کولو کی څنګه د رحمت دروازې د الله تعالی د رحمت دروازې سدي تا ته خوشحالي ملو شو دا د الله تعالی د رحمت دروازه ده تا ته صحت ملو شو دا د الله تعالی د رحمت دروازه ده تا ته نیک اولاد ملو شل دا د الله تعالی د رحمت دروازه ده تا ته نیک بیبي ملو شل دا د الله تعالی د رحمت دروازه ده که زنانو ته نیک خاون ملو شل دا د الله تعالی د رحمت دروازه ده نو داسې 300 دروازې په پتاوس باندې الله تعالی د خپل رحمت کولو کی شپږمه فائدہ وې د دې انسان به 500 کال ګناهونه معاف شي خواله ګناهونه ښه لوی نه د لوی ګناهونو لپاره توبه ضرورت ده د سورته اخلاص اومه فائدہ کم انسان چې 200 ځل په اورس کې سورت اخلاص وای نو د دې انسان لپاره الله تعالی په جنت کې شل بنگلې تیاری کړي خدا بنگلې ډېر عجیبه بنگلې وي د یاقوت او زمرد او مرجان نه جوړې شوی وي یو وخت د سونې بل د چاندې او د دې شیزون نه جوړ شوی د زمې عزتمندو او په دغه کا شل بنگلې چې د تیار شوي د کې هر بنگلې کې اویا زره دروازې دي نو سوچ وتاو کې چې زمونږ یو وړو کې شانتي کوري یو دروازه خو چې کله کور لږ زیات شي بیا 2 دروازې وي چې بیا لږ نورم لوی شي بیا 3 دروازې وي چې تر کومه پورې کور لوی کېږي دروازې زیاتېږي نو چې داسې بنگلا چای کې اویا زره دروازې دي اویا زره دغه بنگله به بیا سونه لوی وي زمې عزتمندو او دا یو نه یو اورس چې د 200 ځل ویلې نو تا ته الله تعالی په جنت کې شل بنگلې تیارې نو چې کوم انسان روزانه 200 پیرې وای نو هر ورځ به د شل بنگلې تیارې زمې عزتمندو اتمه فائدہ د سورته اخلاص وای دی انسان کم انسان چې ورځ کې 200 ځل ویلې سورته اخلاص نو دی انسان ته په دغه ورځ کې د 2000 رکعاتو نفلونو ثواب ملاويږي 2000 رکعات نفلونه سو کولی شي هیڅ څوک هم نشي کولی او چې ورځ کې د 200 ځل باوضو سورته اخلاص ویلې نو 2000 رکعاتونو نفلونو ثواب به درته ملاويږي او نهمه او اخیری فائدہ او ډیره عجیبه فائدہ ده وی کله چې دا انسان وفات کیږي د په جنازې کې به 1,10,000 1,00,000 فرشتي به شرکت کوي ای بمستا جنازه کې نو د کم انسان په جنازه کې چې فرشتي شرکت وکي هغه بیا الله تعالی نه بخي خامخا به ان شاء الله الله تعالی بخي زمې عزتمندو د سورته اخلاص فائدې وي کوشش کوي چې روزانه هر ورځ د 10 شردام حالت کې به 10 بینه وي 200 ځل سورته اخلاص وای قل هو الله احد وای نو الله تعالی به مو دنیا هم خسته کی اخرت به مو الله تعالی خسته کی الله رب العزت مو خوشاله بال لره الله تعالی مو چرم خراب وا دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان